راکه تماچه تاسو څه کوئ په دې تماچې باندې راکړه دا تماچه ماته نه درکوم لالا پاسه کنه لالا پتا او څه وشولو پاسه کنه لالا پاسه کنه لالا پاسه کنه انکرو چېرته لالا مې رانشي بیا مې به کوټ هم ګورې نه پرېږدي لالا دې نشته پاتې وله هلکان سرخوړلي به اوس کوم ځای کې ګورم هلکان ناست هغه د لالا مې رالو پاڅئ تاسو ته ما شل پیرې باندې ویلي دي چې دا تاش لیبه مه کوئ خو د ماشومتوب کې تاسو تاش لګوئ سرخوړلو اچاره یارانو څنګه یې ښه یې خیر دی کور کې خیر دی ته څنګه یې ښه یې خیر خیریت ته ملګري تاسو کور په خیر خیریت و خیر او شکر دا ځل په ټي کې څه کرلي نه دي خانجي ونه بارو اوس راغلی ده اوس به ورته انشاءالله یو پټي کې اوسه کرو که نه امرودان خو یېره شوي دي تا امرودان ونه لیدل ولې څه امرودان دې نه دي خوړلي امرودان خو مو خوړلل خو بس ومو کتل سبزي مبزي مو څه نه ده کرلي نو ما یې څه کوئ که نه راځه که نه چې خانجي ته ورشو که نه څه پیسې میسې ته نه وغواړو که راکړي څه وکړو السلام علیکم خانجي څنګه یې ښه یې خانجي ما وکړله کې پیسې مو راکړې چې د پټي کې څه وکړو که نه کښېنه لږ خانه کښېنه چې څه مشوره وکړو که نه څه به پکې کوې خانجي چې تاسو څنګه خوښه یو بس تاسو څه مرضي وي هغه به پکې وکړو خانجي کو خوښه دی نو زه خو یم چې الوګان به پکې وکړو ټیپر به وکړو څومره پیسو باندې به دې کار وشي تېر کړمه خانجي به 2-3 روپو باندې به کار وشي انشاءالله صحیح دی را پیسې واله ځان سره یې کړه ما سره خو دې ټایم کې 2-3 روپۍ جیب کې دي په دې باندې نظام وچلوه او بیا به نورې ګورو کار مار صحیح وکړه صحیح ده مزدوران نه سره کام را کم وي نو بس مزدورانو ځان سره راوله نور مزدوران ځان سره راوله صحیح شو خانجي بس مونږ به اوس لاړ شو په دې اوس سبزي مبزي راوړو وبه کرو دا خانجي ویشتل غواړي د سره بل کس دی چې دا دې پاسي یاره څومره انتظار به وکړو دا کس دې پاسي نه یو ډله راته وایي چې دا کس دې هم جوړه کوم او دا کس هم سره جوړه کوم او دا خانجي هم جوړه کوم را خانجي جاوید سره هغه ته دوا ته تلل غواړي السلام علیکم لکه خبر شوم چې خانجي جاوید سره هغه ظالمانو چا ویشته دی قاتل پته ونه لګېده او زمیندار یې ورسره هم ویشته دی الله دې وبخي قاتل پته به ډېره ژر ولګي دا دې هغه وکړي چې په کمي کې خیر وي او د جمع دوا به وکړو هلکانو زه به د نه اوس لاړ شم اجازت دی د خیره خانجي مې هم دوړه کو اوس په دې ټول جایداد باندې زما قبضه شوه زما دا زما پلار قاتل دا به زه دوړه کوم